لکا گلاب د سحر تازه تازه مینه لکا گلاب د سحر تازه تازه مینه ساتم د زړه کې داسې اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته ګل د زړه په پاڼو باندې مې شبنم الحمد لله والصلاة على اهلها مع بعد یورور د پښتنه کړی ده چې یو کس ته ځمکه په دهقانۍ باندې نیولې ده او اوس یو شر پچا کې دا او شر به دهقان ورکوي او که د ځمکې چښتن به یې ورکوي د ورور په جواب کې باید ووایم چې که چیرې په سر کې دوی تعیین نه وه سره کړی دغه دهقان او د ځمکې والا دا خبرې نه وه کړې چې عشر به څوک ورکوي نو که چیرې شرط کړی و چې په هر چا باندې وو هغه به بیا عشر ورکوي او که دا شرط کړي نه دي دغسې ځمکه ورکړې ده دهقان کري نو اوس به بیا چې کله د عشر وخت شه دا به دهقان عشر ورکوي د ټولو حاصلاتو او که د ځمکې چښتن نو د دې مسله دا ده چې کله یې شرط کړي نه وي نو که تخم د ځمکې مالک اچولی و په ځمکه کې نو ټول عشر د ځمکې په مالک دی که تخم د ځمکې مالک اچولی و او که چیرې تخم دهقان اچولی و عامل اچولی و نو بیا عشر په دواړو دی د ځمکې والا به د خپلې حصې عشر ورکوي او دهقان به د خپلې حصې عشر ورکوي دا مسله ذکر کړې د رد المحتار 5 جلد صفحه ده 241 والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسن دیوبندی حفظه الله سید محمد رسول الله منی لکا گلاب د سحر تازه تازه مینه لکا گلاب د سحر تازه تازه مینه ساتم د زړه کې داسې د محمد رسول الله منی